چې د ښځو دپاره د وریځو کښل یا خریل جواز لري که نه. محترمینو، په اسلام کې د ښځو دپاره د وریځو کښل یا خریل بالکل جواز نه لري. دغه کار په اسلام کې منع دی. السلام علیکم ورحمت الله. او بل محترمینو، دغه یوه غوښتنه ستاسو د ټولو څخه کوو چې دغه زموږ د کانال مسائل تر نورو مسلمانانو پورې هم رسوئ. دا ستاسو دپاره بالکل جهاد دی، دا ستاسو دپاره د دین د اسلام خدمت دی، دا ستاسو دپاره د آخرت یوه ذخیره او توشه ده. نو دا نه ستړیا لري، نه مصرف کوي او نه تیل خوري، لنډ او اسانه ثواب دی. نو راسئ دغه زموږ د کانال چې ډېر مهم مسائل دي دا تر خپلو قریبانو، دوستانو، انډیوالانو، خپلوانو پورې ورسوئ. دا ستاسو دپاره د آخرت دپاره یوه ستره ذخیره ده. دا ستاسو دپاره یو لوی اجر او ثواب دی. هر هغه څوک چې زموږ د دغه کانال دغه مسائل که ویډیویي دي که ثبتي دي دا تر نورو مسلمانانو پورې رسوي. الله تعالی دې زموږ سره په دغه عظیم ثواب کې شریک کړي او دغه موږ ته چې پر دغه مسایلو باندې کم ثواب الله تعالی راکوي هغه مو هغه مسلمانانو ته هبه کړی دی چې زموږ دغه مهم مسائل تر نورو مسلمانانو پورې هم رسوي. بیا هم وایم چې دغه مسلمانان زموږ سره د دین د اسلام په خدمت کې پوره شریک دي او ما د دغه مسائلو ثواب دوی ته هبه کړی دی. دا غټه خبره ده، دا د افتخار خبره ده. نو راسئ تاسو زموږ سره همکار اوسئ. د فتنو دور و زمانه ده، راسئ په ټولو باندې د دین د اسلام خدمت وکړو او د دین د اسلام احکام تر ډیرو مسلمانانو پورې نشر کړو. الله پاک مو عزتمند کړه، الله پاک مو د هر خطر، هر مرض، هر شر څخه وساته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.